کبیر وروره په خیر راغلی ستړی مه شې خوار مشي مراد خانه ته څنګه یې کبیر وروره خیرت خو به یي دغه د زوی په سر باندې څه شوي دي هی وروره پوښتنه یې مه کوه دومره شوخ ماشوم دی چې د ده د لاسه موږ هېڅ ورځ نه لرو دا وګوره د همدې شوخۍ د لاسه خو یې دا د سر مات که اوس یې ډاکټر ته بیایمه چې بیا یې پانسمان کړي خلاصه خبره ده چې ډېر بې تربیې دی زه باید رښتیا خبره ورته وکړم خدای دې وکړي چې رانه خفه نه شي مراد وروره دا په کومو سوچونو کې ډوب شوې خیرت خو دی هی کبیره وروره خفه نه شي که رښتیا درته ووایم دا څومره خبرې چې تا د خپل د زوی په هکله وکړې په دې کې اصلي ملامته ته یې څه شی زه ملامته یم ولې وروره زه ولې ملامته یم کبیره وروره د مدرسې یا ښوونځي تر څنګ کورنۍ روزنه ډېره مهمه ده او موږ باید په دې فکر کې نشو چې مدرسه یا ښوونځی یوازینی د ښوونې او روزنې ځای دی هغه د مشرانو خبره چې د ماشومانو لومړنی ښوونځی د هغوی کور یعنی د مور او پلار غېږه ده نو باید مور او پلار ته پکار ده چې د خپلو اولادونو په ښوونه او روزنه کې بې پروایي ونه کړي ګوره کبیره وروره که زما خبره منې همدا اوس د زوی په مدرسه یا په ښوونځي کې شامل کړه چې تر څو دغه د کوڅې نه خپلې خپې راټولې شي او سبقونو ته متوجه شي څه شی تا څه وویل مدرسه او یا ښوونځی هغې کې داخل کړم هو کبیره وروره په مدرسو او ښوونځیو کې همدا اوس نوم لیکنه پیل شوې ده مراد خانه زه خو به ستا ومنم دا هلک به په مدرسه او یا ښوونځي کې شامل کړم خو ایا دا به ورته ګټه ورسوي او که نه و کبیر جان وروره ولې ورته ګټه نه رسوي همدغه مدرسې یا ښوونځي دي چې زمونږ د ماشومانو روښانه راتلونکی ټاکي خیر خو یوسې مراد خانه کور دې ودان او رښتیا دا کوم ماشومان چې ښوونځیو او مدرسو او کورسونو ته نه ځي د هغوی راتلونکی خو به هم زما د زوی په شاني که نه خراب تراب بالکل کبیر جانه دا خو معلومداره خبره ده چې د هغوی راتلونکی به هم خراب وي ښه نو چې داسې ده زه هم دا نن ځم او د خپل زوی په مدرسه او یا ښوونځي کې شاملوم له خیره څنګه چې تا ویلې تر څو سالمه ښوونه او روزنه وویني ما ته به اجازت راکړي د خدای په امان صبر کبیر جانه لږ خو ودرېږه ته دلته لږ ودرېږه زما خبرې ته غوږ شه ما هم دا نن خپل زوی چې ده دا په ښوونځي کې شامل کړو زه به در سره لاړ شم چې تر څه ته په لاره کې په عذاب نه شي راځه چې ځو ځم راځه چې راځئ